یو ټلیفون شو د یو سوال دپاره د کاروبار دپاره. نو د کاروبار دپاره خو ما ډېرې دغه کړې وې که نه، خبرې مې تاسو ته مخکې هم کړي دي، وظایف مې هم ښودلي دي. خو یو دا وظیفه ده، یا وهابو یا وهابو یا وهابو، یاد به م شي. 14 پیرې د هر مانځه پسې وایي، ښه 14 پیرې د هر مانځه پسې وایي، او بیا په 15 ځل باندې دا وایي چې یا وهابو یا وهابو حبلی، یا وهابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ. یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو 14 پیرې دې برابر کړل، 15 ځل باندې وایا یا وهابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ. الله د دنیا نعمتونه هم راکړه او د آخرت انشاءالله هر څه به درته خدای پاک ډېر تېر درکړي. صحیح ده که نه؟ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله ستا رضا، ستا لقا، ستا دیدار هم نصیب. حاضرین جمع سره زما الله بخښنه او مغفرت نصیب. زمونږ او دی کړي ګناهونه الله معاف کړي. الله زمونږ او دی د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم او کرم وکړي. الله مونږ او دی له خدای پاکه خوشحالیانې د دنیا او د آخرت الله نصیب. زما والدین مور و پلار الله وبخښي، زما لور وبخښي، زما ورور وبخښي، زما استادان اقداران، زما اسخر نیا نیکونه مشران د اسلام کل مردگان الله ټول وبخښي. الله د ټولو په قبرونو الله متناهي انوار نازل کړي. څوک بیماران دي کورونو کې دي، هسپتالونو کې حاضرین جمع کړي، نارینه زنانه ماشومان الله سره زما او زما د بچو خدای ټول الله نیکان صالحانه رب العالمین صحت ورله ورکړي او د خپلې خولې لاړې الله دارو ګرځولی کړي. الله د چا اولاد نشته، نیکان صالحان عالمان اولاد ورله ورکړي. که موږ له دې راکړي الله دا نیکان صالحان عالمان کړي. حاضرین جمع الله سره زمونږ حرمینو شریفینو ته بار بار د اراده به سره بوتلی کړي. حرمینو شریفینو فضاګانې رڼاګانې هواګانې هم نصیب کړي. الله د نبی علیه السلام پر روضه مبارک هم صلات او سلام نصیب کړي. د ملک له دعا وکړئ، دا کومه حالات چې روان دي الله رب الجلال دی په موږ او تاسو په تمام مسلمانانو باندې دا حالات الله سم کړي او رب العالمین دې موږ سره احسانات وکړي. دا کوم په ملک کې چې کوم کمی دی، د کمی خو نشته. ما ابل ورځم په یو ځای کې واورېدل چې یو کس د 2 کروڑو روپو وریجې اخیستي دي او سټاک یې ساتلي دي. نو دا د مسلمان د شان سره نه ښایي. ښه دا ډېر لوی جرم دی او ګناه ده په دې کې سټاک کول به نه کوي مسلمان. ښه او صحیح 100 لکه روپۍ ورله ګټي او نه ورکوي او ساتلی دي. به هر حال دلته هر څه ډېر دي، که ته ګودامونه وګوره او که هر څه وګوره، خو الله دې په موږ باندې هم رحم وکړي او زموږ په دې مشرانو دې هم خدای پاک رحم وکړي. دا موږ په دې یو عذاب کې راګیر رونو الله سره رابطه قائمه کوي، خپل منځونه او خپل اودسونه کوئ او الله ته زاري منت کوئ، انشاءالله خدای پاک بار څه ختم کړي که خیر او دې ملک له به الله خیر هم ورکړي. تمام مسافر له دعا وکړي چې څومره په بار ملکونو کې دي الله ته ورله خدای پاکه رب العالمین د خوشحالۍ ژوند نصیب کړي او د حلالو ډېر شته ورله ورکړي او په خپل ملک او وطن باندې هم ثواب وکړي. یا الله رب العالمین زموږ او دی او د ټولو مسلمانانو نه راضي شي، موږ او دی او تمام مسلمانان په خپل منځ کې رونه جوړ کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك